د شملې ناول خپرونې قدرمنو اورېدونکو سلامونه خو د دې وکړئ چې جوړ روغ خوشحاله به وئ. دوستانو دا د یو ځل بیا د شملې ناول سره ستاسو په درانه خدمت کې یو. هیله ده چې دا خپرونې تر وروستیو شېبو راسره واورئ. دوستانو څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې خپرونه کې مو د پټان په نوم ناول تاسو ته راوړی او د دې ناول دوهمه برخه تاسو اورئ. تاسو په تېره برخه کې واورېدل چې لاجمر هندوستان طرف ته روان سو ځکه چې هلته یې پلار مړ سوی و او ده غوښتل چې د پلار کاروبار مخته یوسي. دا چې څه کېږي راځئ په دې خپرونه کې واورو. ماما خیل مې د باندې کوچني تشناب راوښود. شېبه وروسته بېرته راغلم. ځوان چای څښه. نجلۍ په غوږونو کې ګوشیانې ټومبلې وې، کله کله به یې وږې پورته واچولې. 3 ورځې له کړکۍ سره پروت وم. له شنو فصلونو پرته مې خړ ځای ونه لید. مازدیګر په خړو کورونو کې پاخه تعمیرونه ورګډ شول. بیا یوازې پخې ودانۍ تېرېدې. اسام تر ډهلي ډېر کوچنی راته وایسېد. شپه مو د ریل سټېشن ته نږدې په یوه خیرنه مسافرخانه کې تېره کړه. سهار په بایسکل پورې تړلې رکشې ته ورپورته شو. بایسکل چلونکی ډنګر سړی و. له خیرن لونګه راوتلې تور پښې یې چټکې خوځولې. پیډل یې واهه. 5 دقیقې وروسته د بسونو په اډه کې و. یو بس ته وروختو. د خولو ترش بوی خوت. د څوکیو ترمنځ په اوږده لاره کې مخکې لاړو. تر 2 تړل شوو چرګو مې پښه واړوله. څر شو. ودرېدم. پایڅه مې د یوې پرتې سپینې وزې په ښکر کې بنده وه. خلکو راوکتل خو یو هم ونه خندل. د بس پر اخري اوږده څوکۍ کېناستو. مخ ته مې وکتل. ټول بس ډک و. تورو غړو ورمېږونو خولې را ایستلې وې. شېبه وروسته 2 ښځې راغلې. ځوانه یې زما تر څنګ کېناسته. تر څنګ مې ور وکتل. پر غنم رنګه پزه یې غټ زیړ میخکۍ ټومبلی و. بس حرکت وکړ. پاخه سړک و. جم هم نه درلود خو ما په رضا ځان زنګاوه. د ښځې مټ پوست لګېدو. 10 بجې د لارې یو هوټل ته ورښکته شو. خیرنې وړې پیالې له پراټو سره راوړې. د شیدو چای یو غوړپ و. خو د پزیو پر کټونو ناستو مسافرو به څو ځله پیالې خپلو شونډو ته وروړې. کله چې بېرته بس ته وختم ځوانه ښځه د بس وړې کړکۍ ته ناسته وه. چانه نه وه. د پنډې زړې ښځې تر څنګ کېناستم خو دا ځل زړه ښځه زنګېدله. د غوښینې وږې ټول زور یې پر ما راچولی و. مازدیګر له بسه ښکته شو. په ونو کې نرۍ پخه لار تللې وه. دواړه پلي روان شو. یو دم مې چیغه کړه. له نږدې ونو ګڼو هوسیو منډه واخیسته. ماما خیل ته مې وکتل. زما له حیرانو سترګو پوه شوی و. راته ویې ویل چې دا د خدای زور ځنګل دی. هر رنګه ځناور لري. د ماما خیل بلې خبرې مې زړه بوټ راویست. ویل چې په دې ونو کې پړانګان هم شته. کله کله لارې ته راوځي. تېر کال یې له یوې ښځې 2 کلن زوی وتښتاوه. تر لمر لوېدو مو مزل وکړ. بني ادم مې ونه لید. اخر کوړنجی راغی. شاته مې وکتل. په 2 ښکرورو غوایانو پسې د لرګي وړه ټېله تړلې وه. همهلته ودرېدو. پر شنو پاڼو تور ډنګر سړي ناست و. سړي ډبل بریتونه درلودل. ګاډۍ ودرېده. ور وختو. سړي ته مې وکتل. تر څنګ یې تېره تبر ایښی و. تر یو ځایه چوپه چوپتیا وه. یوازې به له ګڼو ونو د یوې نیمې بیزو تېره چیغه راووته. بیا تور سړي وویل. ماما خیل مې لنډ ځواب ورکړ. یوازې د کابل په ټکي وپوهېدم. وروسته دواړو خبرې تودې شوې. دومره وپوهېدم چې ماما خیل مې د کابل د تنظیمي جګړو په باره کې ورته غږېږي. خو وروسته یې زما د پلار نوم واخیست. جنت ګل. سړي یو ناڅاپه ما ته وکتل. ګاډۍ یې ودروله. پر وښو راوښوېد. کلک یې په غېږ کې ونیولم. بیا یو دم وژړل. پر ولو او ملا یې زور راوست. له تورو ویښتو یې د شړشمو تیز بوی تو. وروسته بېرته د غوایانو پړي ته وروښوېد. ګاډۍ حرکت وکړ.
خو سړي په ژړغوني غږ خبرې کولې. څو ځله یې زما د پلار نوم واخیست. ماما خیل ته مې وکتل، ویې ویل چې دې سړي ته یو وخت ستا پلار 1000 کلدارې پور ورکړی وي. کال بعد یې 200 سود راته خوسلې وربخښلې وې. وایي چې ستا پلار لوی زړه درلود، په مرګ یې نه لورېدو. په تیاره کې له ګاډۍ ښکته شو، په نرۍ لاره روان شو. 14مه سپوږمۍ په ځمکه راسره تله، اوبه وې. ماما خیل مې راته ویل چې د شولو کروندې دي. پاو وروسته یو کلي ته ورسېدو. د خټو جوړ کورونه، دیوالونه نه درلودل. ماما خیل مې د لرګي یو ور وډباوه. دروازه وچونګېده، سترګو ته مې د بتۍ سپینه تیز رڼا راولوېده. یو خوشحاله غږ مې واورېد. لازمره ته؟ تره مې کلکه غېږه راکړه. تر ډېره لوڅې مټې زما تر غاړه تاوې وې. هېڅ یې هم نه ویل، یوازې سونګېدو. بیا یې له ماما خیل سره هماغسې ټینګه سلمشه وکړه. کوټې ته ننوتو. ګروپ یې بل کړ. تره مې په بیړه د باندې ووت. د پزیو پر یوازینی کټ کېناستم. شاوخوا مې وکتل، پر خړو خاورو هېڅ هم نه و هوا. څنګ ته څو خیرنې پیالې، 2 کاسې، پلاستیکي بدنۍ ایښې وې. په تاقچه کې زوړ ټایپ له څو کیسټو سره پروت و. پر مخامخ دیوال د یو نوراني سپین ږیري لوی عکس ټک وهل شوی و. په عکس کې د بوډا ټټر له شنو مریو ډک و. دواړو اوږو یې په یوه سپینه کوتره ناسته وه. لاندې یې په غټ خط لیکل شوي و: غوث الاعظم دستګیر. بل دیوال د نجونو له عکسونو ډک و. په بیړه مې څو نومونه ولوسل: هما مالاني، زینت امان، ریکا او داسې نور. کړپ شو. ور ومې کتل. تره مې زورونه وهل. د پزیو د کټ یوه پښه یې په دروازه کې بنده وه. شېبه وروسته یې بل کټ هم راوړ. کېناست. د کور کلي وطن پوښتنې وکړې. بیا د باندې ووت. ښه شېبه ورک و. کله چې بېرته راغی، په رڼه پلاستیکي کڅوړه کې اچولې کلچې یې په لاس کې نیولې وې. چای مو له کلچو سره وخوړ. تر ناوخته کېناستو. زما د پلار د مرګ او پاتې کیسې نه خلاصېدې. نیمه شپه د غوماشو له لاسه په خپل ځای کېناستم. تیاره وه. د ماما خیل خره راخته، خو تره مې ورو ورو ساه اخیسته. د باندې ووتم. سپوږمۍ خپل ځای بدل کړی و، خو رڼا یې لا تېزه وه. پر یو کټ کېناستم. شاوخوا مې وکتل. د کورونو دیوالونه تور ښکارېدل. چرچرک نارې وهلې. له لارې د یو ماشوم ژړا راتله. هوا توده وه. همهلته پرېوتم. یخني مې نه کېده، خو د غوماشو بونګا خوب ته نه پرېښودم. یو وخت مې د اذان په غږ سترګې رڼې شوې. خوند یې راکړ. دلته مسلمانان هم وو. پاو وروسته مې په بمبا اودس وکړ، خو د قبلې درک نه راته ښکارېدو. مجبور وم د تره تر راویښېدو باید متله شوی وای. رڼا وار په وار ډېرېدله. څادر مې هوار کړ. اټکلي ودرېدم. لا مې غوږونو ته لاسونه نه وو پورته کړي چې د ماما خیل خوبولی غږ مې واورېد: ښه یې لاس ونیسه. شېبه وروسته مې څادر ماما خیل ته پرېښود. پر کټ کېناستم. لمر راوخوت، خو تره راونهوت. تره مې په وطن کې لمونځ ګزار سړی و. آن موږ به یې هم په زور د کلي جومات ته ورسولو. خو نه پوهېدم دلته څه ټکه پرې لوېدلې وه. یو وخت له کوټې هندي سندره راغله. ورغلم. ټایپ چالان و. تره مې کمیس اغوست. له چایو وروسته مې ماما خیل خدای پاماني واخیسته. ویې ویل چې نږدې پروت یم، احوال دې اخلم. وروسته له تره سره هدیرې ته لاړم. د پلار قبر ته ودرېدم، خو د دعا پر ځای مې د مور غریبه څېره په ذهن کې ولاړه وه. 14 کاله، پوره 14 کاله، پوره 14 کاله یې د همدې سړي راتګ ته سترګې نیولې وې. تر پایه غلی وم. د بښنې ټکی په خوله نه راته. له هاخوا د کلي په منځ کې راګډ شو. تنګې کوڅې وې. له خلاصو دروازو
د کوټو منځونه ښکارېدل. یوې کوټې هم فرش نه درلود، آن پلاستیکي سترنجي هم نه وه پکې هواره، یوازې د کټونو ژوند و. دا خلک له څېرو، جامو او ژونده تر موږ ډېر غریب و. څوک چې به په مخه راغی سلام به د ده یا د دې لخوا و. تره مې یوازې سر ورته خوځاوه. یو کور ته ور وګرځېدو، تکه توره 4 هډوکې بوډۍ مخې ته راووته. په خبرو کې یې خندا ډېره وه، خو په خندا کې یې ویره له ورایه ښکارېدله. تره مې نه خندل، ټنډه یې تروه وه. په بوډۍ پسې اوږدې کوټې ته ورننوتو. بوډۍ په بېړه پر کټ ایښي د اوبو خیرن جګ راواخیست. کېناستو. یوه ډنګره وړه نجلۍ راغله، خندل یې. زما تره ته یې لاس ور اوږد کړ، خو تره مازې 2 ګوتې ور وغځولې. شاوخوا مې وکتل، د کوټې په بل سر کې یوه ځوانه ښځه ناسته وه. ته یې لوڅ و، ماشوم ته یې شیدې ورکولې. ورهاخوا دېګدان ته نږدې 2 سپین سیلې تړلي وو. کړپا راغله. بوډۍ په وړو پیالو کې د شیدو چای اچوه. شېبه وروسته یې ما او تره ته پیالې ونیولې. تره مې پیاله ور واخیسته، څه یې وویل. بوډۍ تر کټ لاندې د لرګي زوړ صندوق ورکش کړ. یوه زړه کتابچه یې ترې راویسته. تره مې د کتابچې پاڼې واړولې، یو ځای ته ځیر شو. ور ومې کتل، په اردو ژبه لنډې جملې لیکلې وې، خو په هرې جملې پسې حساب او د ګوتې شنه نښه ښکارېدله. پر ځینو جملو باندې خطې کش شوې وې، نورې صافې پاتې وې. پوه شوم چې د حساب کتابچه ده. تره مې 2-3 نورې پاڼې هم واړولې. یو دم غوسه ورغله، له خولې یې ناڼې باد شوې. بوډۍ ته یې څه وویل. د زړې ښځې په وړو سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. له کوره راووتو. تره مې له ځان سره ډونګېدو. سل زړونه مې سره وتړل. علت مې وپوښت. رایاده یې کړه چې د پور یې کال واوښت، خو د ګټې پیسې لا نه دي راوړې. وروسته په خپله راته ګډ شو. لومړی درس یې دا و چې له دې خلکو سره به مضبوط چلېږي. که دې نرمه ورته وویشته، بغان دې له لاسه وتلی بوله. په لاره کې دوکان ته ور وګرځېدو. ووړ خام دوکان له مختلفو شیانو ډک و. آن د سیلۍ یو ورون هم پکې راځړېده. تره مې 100 کلدارې ورکړې. یوه ټوټه غوښه یې په پلاستیک کې ورته وتړله. بېرته د تره کور ته راغلو. د تره له کوټې دوړې راوتې. نږدې ورغلم. یوې ځوانې ښځې کوټه جارو کوله. تره ته مې وکتل. رایاده یې کړه چې ګاونډۍ ده، د کور د کار جامو مینځلو او دیګ لپاره د میاشتې 300 کلدارې ورکوم. تره مې د 2مې کوټې کلپ خلاص کړ. ښه وه، پلاستیکي فرش یې درلود. د لوی صندوق پر سر کوچنی تلویزیون ایښی و. صندوق وړه دروازه درلوده. د ټلیفون غوندې شمیرې پرې ښکارېدې. تره مې څو شمیرې ووهلې. صندوق وچونګېد. دروازه خلاصه شوه. څو بنډله پیسې او غټې کتابچې پکې ایښې وې. تره مې یو کتابچه ور واخیسته، څه یې پکې ولیکل. بېرته یې صندوق کې کېښوده. ما ته یې وکتل، ویې خندل. دې ته سیف وایي. سیف معنا د پیسو د ساتلو صندوق. دروند دی. 4 پیاوړي ځوانان هم نشي پورته کولی. د بمبې غږ راغی. غړۍ مې اوږده کړه. ښځې جارو اوبو ته نیولی و. تره مې ورغی. په پلاستیک کې اچولې یوه ټوټه غوښه یې ورته ونیوله. له ډوډۍ وروسته یې تلویزیون راته ولګاوه. په ریموټ یې پوه کړم. په خپله په حساب کتاب پسې د باندې ووت. تر مازدیګره ټلویزیون ته ناست وم. یوازې 2 چینله یې لول. ماښام مې تره له یو سیلۍ سره راغی. ویل یې چې شناخته خلک خبر شوي دي، سبا ته به ډېر مېلمانه ولرو.
ماښام 2 کلیوال راغلل. د کوټې مخې ته ارغلی جوړ شو. له څېلې څرمن وخته. په سبا ټوله ورځ خلک راتلل. زیاتره یې د غزني او کټواز اوسېدونکي وو. له لاس پورته کولو وروسته به یې ډېرې خبرې زما د پلار تکړهتوب او د هغه د دیندارۍ په اړه وې. ویل به یې چې یوازې ځان یې لوی کاروبار پر مخ بیو. یو نیم به نصیحت راته کوو. ویل به یې چې هندوستان آزاد وطن دی. پلار د دنیا په سخته موندلې ده. له ښځو، شرابو او نورو عیاشیو به ځان ساتي. وروسته مېلمستیاوې شروع شوې. ځینو افغانانو ودونه کړي وو. کورونه او کوچنیان یې درلودل. نور زما د تره غوندې یوازې اوسېدل. بله خبره نه وه. بس ټول د کلني سود او پورونو په باره کې غږېدل. 2 اونۍ ووتې. کله کله به له تره سره په کورونو ګرځېدم. له چا به یې د پور ګټه اخیسته او چاته به یې نوي پورونه ورکول. خوند یې نه راکاوه. خو تره مې راته ویل چې دا ګرځېدا دې په ګټه ده. باید په کاروبار پوه شي. یو سهار بره خلاصه وه. تره مې پیسې راکړې خو ما ورته وویل چې ژبه مې نه ده زده. تره مې په خندا راته ویل چې اردو اسانه ده. بس له هرې خبرې سره هې هې تړه. دکان ته لاړم. د برې له نوم سره مې هې وتړو. بره هې. خو دکاندار په حیرانۍ راته کتل. اخیر مې په غټه ټوکرۍ کې ایښې برې ته ګوته ونیوله. کله کله به نږدې ډنډ ته تلم. اوبه ډېرې وې خو تورو میښو او تورو ماشومانو به زړوره لامبو پکې وهله. میاشت وروسته مې تره راته وویل چې اوس یو څه بلد یې. باید خپل بغان غم وخورې. سهار په خړه له تره سره پلی روان شوم. نیم ساعت وروسته شنو غونډیو ته ورسېدو. خاوره له هسکو بوټو نه ښکارېده. تره مې راته وویل چې دا د چایو کروندې دي. تر غرمې روان وو. د شنو غونډیو پای نه ښکارېده. غرمه هوارې ته کښته شو. لوی کلي ته ورغلو. خو دا کلی ښه و. پاخه دیوالونه یې درلودل. تره مې یو کور ته ودرېد. له یو ډنګر ماشومه یې د چوهدري نواز پوښتنه وکړه. ماشوم څه وویل. منډه یې واخیسته. تر دیوال ورک شو. همهالته ودرېدم. ماشوم بېرته له یو زاړه سړي سره راغی. د بډا ډنګر ورنونه له پاک لونګه راوتلي ول. سړی راغی. بې غاښو خوله یې له خندا ویره نیولې وه. زما تره ته یې کلکه غېږه ورکړه. ما ته یې لاس راوغځاوه. تره مې لنډ ورسره وغږېد. زما او زما د پلار نومونه یې واخیستل. بوډا یو دم په غېږ کې ونیولم. تر ډېره یې اوښکې تویولې. بیا یې کور ته ور ناره کړه. ډله ښځې او ماشومان راووتل. ماشومان خوشحاله ول خو ښځو ژړل. ټولو لاس راکړ خو یوې ډېرې زړې بوډۍ لاسونه رانه چاپېر کړل. تر ډېرو یې ژړل. وروسته له کوټې کټونه راووتل. د یوې ببرې ونې سیوري ته یې کېناستو. د شیدو چای راغی. وړو زړو ما ته کتل. ټولو یوه خبره کوله. خان آګیا خان راغلی. بیا یو ماشوم په چرګ پسې منډه واخیسته. په سختۍ یې ونیو. چوهدري نواز چاړه پرې تېره کړه. غرمې ته یې ډوډۍ راوړه. اوبزنه غورمه او د پراټو په تېغنه پخې شوي وړې وچې ډوډۍ د پزیو په شکور کې ایښې وې. چوهدري نواز وړې ګولې کولې. مازې به یې په اوبو کې د وچې ډوډۍ څنډه ډوبه کړه. ما هم تریخ کتغ په سختۍ خوړ خو تره مې چرموړلې ګولې جوړولې. درې ځله وچه ډوډۍ راغله. ډوډۍ توده وه. همهغه شېبه تازه پخېدله. ماسپښین مې تره غوږ ته خوله رانږدې کړه. راته ویې ویل چې چوهدري نواز له تېرو 1500 کالونو راهیسې ستا د پلار منشي دی. ټول حساب کتاب به درکړي. له تره سره خدای پاماني زور غوښت خو چاره مې نه لیده.
د پلار لوی کاروبار ما ته راپاتې و. تره مې راته وویل چې پوښتنې ته به مې حتما راځي. د تره له تګ وروسته چوهدري نواز تر لاس ونیولم، پښتو او اردو یې سره ګډه کړه. دومره یې وپوهولم چې د پلار کور ته مې بیایي. په هره خبره کې به یې د خان ټکی یاداوه، خان یې بللم. له 2 دقیقو مزل وروسته یو پاخه کور ته ودرېدو. چوهدري له خپل جیبه ګڼې کیلیانې راوایستې. کوټه پاکه وه. له ډېره وخته وروسته مې سور فرش ولید. نوي کټونه، میز، تلویزیون، 2 څوکۍ ایښي ول. چوهدري د 2مې کوټې دروازه خلاصه کړه، خو دا کوټه تیاره وه. د ګروپ ولګاوه، پرده یې کش کړه. کوټه وړه وه، پلاستیکي فرش، کټ پاکه، توپدانۍ، د اوبو جک، یو ګیلاس او لوی سیب پکې ایښي ول. چوهدري تر ما مخکې شو، پر فرش لوېدلی کاغذ یې ورپورته کړ، له ځان سره وډنګېد. ما ته یې په بیړه وکتل، په سترګو کې یې ویره ښکارېدله. وروسته یې سیب ته کېنولم. د سیب د خلاصولو رمز یې راوښو. اسانه و، یوازې یې له یوې بټنې وروسته شمېرې غوښتې. چوهدري څو شمېرې ووهلې، خو بیا یې هم کیلي پکې تاو کړه. زړه مې خولې ته راغی. سیب تش و. د تره خبره مې په ذهن کې راتېره شوه. د پلار ټول حساب کتاب دی له چوهدري نواز سره دی، خو دا شیبه سیب خالي و. زړه مې یوه خبره راته کوله، چوهدري نواز به زما د پلار په دنیا کومه ټکه اچولې وي. چوهدري ته مې وکتل، پوه شو زما حیرانه څېره د پټېدو نه وه. وړې سترګې یې وځلېدې. زما د پوهېدو هڅه یې کوله، خو ما یې له خبرو داسې معنا واخیسته چې زړه مې بېرته خپل ځای ته راولي. په ذهن کې مې سل خبرې راګرځېدې. تر لاس یې ونیولم. شېبه وروسته د بوډا په غټه کوټه کې وم. چوهدري ښځې او ماشومان له کوټې وایستل. یوازې یوه بوډۍ پاتې شوه. تره مې راته ویلي وو چې تر 100 کلونو اوښتې دا بوډۍ د چوهدري مور ده. چوهدري له یو لوی صندوق غټه ډکه توره کڅوړه راوایسته. د خرتې سر یې خلاص کړ. خرته له پیسو او ګڼو ډکه وه. د زړې ښځې غږ مې واورېد. په خبرو کې یې پرله پسې د الله او قیامت نوم اخیست. وروسته یې پورته وکتل، بیا یې تر خپلې غاړې ډنګر ګوتې را وګرځولې. معنا مې ترې واخیسته چې که 1 روپۍ کمه وه نو د قیامت په ورځ الله او زما غاړه. دا خلک له زړه پاک راته وایستېدل، خو بیا به هم شیطان کافر چوکه راکوله. څو ځله مې په کوټه کې سترګې ورغړولې. نوی او عصري شی به یې خامخا زما د پلار په دنیا اخیستی و، خو په کوټه کې له یوې زړې راډیو پرته داسې څه نه ول چې تر 100 روپۍ ډېر ارزښت ولري. چوهدري یوه لویه کتابچه راته ونیوه. ور له وره یې په نښه شوې پاڼه پرانیسته. زما د پلار ټول مجموعي حساب یې لیکلی و. پر خلکو 112,55,222 هندۍ کلدارې پور ولاړې وې. د شملې ناول خپرونې قدرمنو اورېدونکو، دا چې له دې نه وروسته به څه کېږي دا به په بله خپرونه کې وارو. تر هغه مته اجازه راکړئ. تاسو په لوی او مهربانه الله سپارم.